مهربان خدای پر سپېڅلي نامه د کابل نیوز د اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې ښه وخت ولرئ. درنو اوریدونکو، بالاخره د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژۍ اعلان شوه. په دې ستراتیژۍ کې ځینو مسایلو ته اشاره شوې. لومړی دا چې د پخوا په څیر به امریکا د بریدونو وخت، مکان، څرګندوالی به نه په ډاګه کوي او اشاره هم ورته شوې ده چې ګویا ښایي زموږ مخالفین ترې خبر شي. پالیسي به په افغانستان کې ناڅرګنده وي. د اوږدې مودې لپاره سکي دلته خپل حضور ته هم اشاره وکړه چې د وتو وخت نه دی معلوم. نو پر دې معنا چې د یوې اوږدې مودې لپاره سکي په افغانستان کې پاتې کیږي. بله مهمه مسلې ته چې اشاره شوې ده پکې، تر څو چې یو ترهګر هم وي دوی به جګړې ته دوام ورکوي. د ستراتیژۍ تمرکز پر جګړې باندې پر دې معنا چې د افغانستان د جګړې حل دوی ته مطرح نه ده، بلکې د جګړې دوام. صلح نفي شوه. دا هغه څه دي چې یو څو ورځې مخکې ولسمشر هم ورته اشاره وکړه چې ګویا طالبانو تاسو تسلیم شئ او کنه تاسو به له منځه لاړ شئ او تاسو به تسلیم کړو. نو پر دې معنا چې صلح ته کار نه، بلکې د جګړې دوام لپاره څخه کار باید وشي. نور اړخونه هم ورته اشاره شوي دي چې پر پاکستان باندې د ترهګرو د ځالو د منځه وړلو او یا هم یو ډول اخطار چې نور نو پاکستان نه باید ترهګر وروزي او ترهګرو ته ځای ورکړي. دوی وایي چې د موږ د ځواکونو وتل به یو ځل بیا د عراق سرنوشت سره موږ مخ شو، نه باید چې د افغانستان څخه په بیړه ووځو. هغه مسایل دي چې نن په بحث کې له خپل درانه میلمه جنرال صاحب قهرمان صاحب سره بحث لرم. ستاسو ملتیا هم غواړم. قهرمان صاحب ستړي مه شئ. ښه راغلاست. خیر وشي. قهرمان صاحب، نوي څه وس تاسو په نظر په دې ستراتیژۍ کې که هماغه پخوانۍ خبرې وي په بل انداز وشوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی لیدونکو د تاسو ستاسو تخنیکي همکارانو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. علیکم السلام. دا ډېرې ورځې کېږي پر دغه باندې بحثونه کوو. د اول ما په ډېرو مطبوعاتو کې او ډېر په زغرنده ما د خپل ملت ته دا توضیح او تشریح کړي چې د امریکایانو یا د غربیانو ستراتیژي لنډمهاله هم نه وي. دا د اشخاصو په عدلونو بدلون پورې اړه نه لري. هغوی ډېرې اوږدې پر خپلو ګټو یې ولاړې ستراتیژۍ لري، بیا خصوصا د سیمو دپاره. نو دا چې شخص ځي او شخص راځي، دا فقط اصلا د دغه انسانانو مصروف ساتل دي. د بسکۍ د مور نکل یې ځین جوړ کړي. یو ورځ زما یادېږي چې د اوباما راغی، ول د اوباما ستراتیژي ده، د اوباما ستراتیژي ده، د اوباما ستراتیژي نن راځي او سبا راځي. اوس بیا د ټرامپ ستراتیژي ده، نن راځي او سبا راځي. ته زه د دې په استناد یو شی وایم چې د دې خلکو ستراتیژي مشخصه جوړه ده، پرته ده. دا په جمهور رئیسانو پورې، په انسانانو، په وزیرانو، په تغییر او تبدیل پورې هیڅ ربط نه لري. که ته د اولې ورځې څخه په افغانستان کې د امریکایانو د راتګ څخه تر ننه پورې بوش و، اوباما و، نپوهېږم څوک و، بیا راځه تر دا اوسه پورې، یعنې تاسې کوم څه تغییر احساس کوئ؟ هغه عسکر دي، ټوپک دي، ځي راځي، ټینګول دي، وهل دي، غزارول دي، چپه کول دي، جګړه ده، بیروبار دی، ترپ و ترک دی. دومره تغییر هم نه دی لیدلی. که ډیموکراټان راغلي دي، که جمهوري خوا راغلي دي، بارها دفعې مې ویلي دي چې جمهوري خواهان او ډیموکراټان په امریکا کې داسې یو معنا لري لکه د یوې غچې دوې پلې چي. هدف د دواړو یو دی چې ټکور باید غچې کړي. صرف دومره تفاوت لري چې یوه پله لاندې خوا ده، یوه پله د لوړې خوا ده. او یا مثلا په بعضو مواردو کې تکتیکي نظریاتي اختلافات یي. انسانان دي طبعا فرق کوي. څوک وایي د غونډۍ سر ته سیده خیژم، څوک وایي کج وج پر کوش خیژم چې ډېر ستړی نه شم. کیدای شي بعضې تکتیکي تغییرات ولري، ولې په عموم کې ستراتیژي مشخصه ده، معلومه ده. جګړه به په افغانستان کې جاري ساتي دا خلک. دا پرون ما د واشنګټن پوسټ ما سره مصاحبه درلوده. ول دا څه وضعیت دی په دې افغانستان کې؟ ولسوالي ونیول، ولسوالي لکه ولسوالي ولاړه، ولسوالي راغلل. دا څه رقم جګړه ده؟ ما ورته لنډې وایي
زه په خپل شورته ګور جعلي جګړه دا جګړه داسې نه ده چې د مار وړ نه ده دغه د دې ازارات کېدای شي یو اړخ بل هم ولري د امریکایانو دغه طالبان چې لږ سره ساړه غوندې سي لږ د جنګ دغه ضعیف شي بس بیرته دغسې خبرې مطرح سي بس هلته د هغوی هم هغه خپل په راس کې چې څوک دي و هغه د خپل د افغانستان د طالبانو په راس کې چې څوک دي دي ته وایي چې بس دا د دښمنو پر ګونډو کړی بالا کار خلاص دی مه راګورئ نو رښتیا هم چې 2 نفره یي هغه بیرته 4 سي لکه سړی چې قصداً یو څوک دغه کوي چې 2 سوي هغه بیرته 4 کړي چې والله هغه دوی ویې ګټل سهار به بیا طالبان حاکمي او موږ به پکښې کې واک نه لرو دقیقا قهرمان صاحب ستاسو د خبرې په تایید سره داسې راپورونه او داسې څرګندونې د امریکا له لوړپوړو چارواکو له ادرس نه خپرې شوي دي چې یو ځلې ویلي چې افغان ځواکونه په بشپړه توګه د خپلې خاورې د ساتنې صلاحیت او واک او قدرت لري بل ځلې بیا راپور خپور کړی چې نه په دوی کې فساد ده او د ولسوالیو سقوط یو علت همدا د ځواکونو کې د فساد مسله ده بل ځلې بیا راپور خپور کړي چې طالب ذاتي مات د په افغانستان کې هیڅ ډول حضور نه لري بل ځلې بیا راپورونه خپاره شي د دوی د رسنیو چې د دوی پالیسي ترسیموي وایي چې 50 تر 49% خاوره د طالب په لاس کې ده یعنی هم دا پلو غواړي چې هغومره ضعیف نشي چې د دوی هغه اهدافو ته د رسېدلو خنډ شي او نه هم هغه اړخ نو بیا یوازې لکه څنګه چې تاسو ویلي په مقدمه کې ما هم ورته اشاره وکړه چې په افغانستان کې د جګړې د تمرکز لپاره هر استراتیژي باید جوړوي او جوړه شي بالکل د شدي جګړې توازن باید وساتي دی باید وساتي که جګړې ته دوام ورکړي توازن ورته ضرور دی لکه اوس په سوریه کې توازن څنګه وساتي اوس که روسانو ایرانیانو ته دوی ونه وایي چې تاسې دا یو طرف ونیسئ موږ دا بل طرف چې تر څو دا توازن سره وساتو نو کنین بشار الاسد خو دستی سکوت کاوه بدون له چونو چراسي سکوت کاوه هغه دوام لري تر اوسه پورې دا لوبه دوام لري بومونه دي خرڅیږي سلاوي دي خرڅیږي مرمۍ دي خرڅیږي یعنی هیڅ کله صدام قذافي او یا له عراق او یا له هم له مصر څخه او نور هیوادونو څخه قوي نه ده یا بابا په هیڅ وجه نه دا ټول تقریبا داسې دي چې د خلکو د شی پروګرام کړی دی دلته موږ ته څه پکار دي اوس خو پیښه ده موږ خو څاته لوېدلي یو په دې کې هېڅ سوال نشته موږ باید اوس پر یو اصل باندې په ګردو کار وکړو بل ورځ مې هم وویل مسلح قواو ته مې هم وویل چې د سربازه څخه تر جنراله پورې د خدای روی درته نیسه قرآن ته وګورئ د دې خپل ملت د غاړې څخه دا چاړه پورته دا ملت نور د دغه مظلومیت ته حالته وباسي رښتیا هم که زموږ د چارو مسؤلین تر یو حده پورې لږ د خپل ضمیرونو ته تکان ورکړي په ډېرو مواردو کې زه پوهېږم چې مقابل لوري هغومره امکانات نه لري قهرمان صاحب تاسو خپل خبره مه هېروئ څنګه رښتیا هم زموږ لوړپوړي چارواکي زموږ مسؤلین زموږ هغه کسان چې د فیصلې او د واک صلاحیتونه لري هغوی څنګه کولی شي تاسو وګورئ د ټرمپ نننۍ خبر زموږ د ولسمشر پرون نه بل پرون له خولې څخه راووتله چې یا به تسلیمیږي یا به هم تسلیموو یعنې صلح نشته که نه نن ټرمپ خپلې پالیسۍ کې دا ټینګار کوي چې تر څو یو ترهګر اوسي هم موږ جګړه جاري ساتو او موږ تاسو فکر نه کوئ چې اجنډاوې اخیستل کېږي روښانه دلته د ټرمپ وال مخکې دلته ناست دي په هر دفتر کې ناست دي هغوی دغه مسایل مطرح کوي د دې خلکو سره چې څه کېږي ټرمپ خو یو لوډ سپیکر دی خالي هغه یو اخرنی غږ ګویا په ده باندې اواز پورته کوي نور خو ما تا ته وویل چې د دغه خلکو دغه جمهور رئیسان اصلا هلته تصمیم ګیرنده نه دي دغه د امریکې په راس کې دغه خصوصا یا مثال د صدراعظمان د انګلستان یا په نورو ځایونو کې که د غربي دنیا کې وګوري دغه ښکاره خلک چې دي دا تصمیم ګیرنده نه دي لکه د پاکستان صدراعظم هغه تصمیم ګیرنده دی تر اوسه دی خو ته یې وینې صدراعظم دی ټول واک د ده سره دی ټولې خبرې د ده سره دي ولې کله چې هغه اصلي خلکو ورته ویل چې لرې سه دی مجبور دی چې لرې کېږي یا دغسې ووایه یا دغسې مه وایه تقریبا دغه غربي دنیا کې ښکاره چې تاسې وینئ دا یو شی ولې شاته هر څه مشخص دي معلوم دي هم ستراتیژي معلومه دغه جنګ داسې نه دی چې دا جنګ ستی په کور کې تصادفي جنګ
دا تصادفي نه دی. دا جنگ پروګرام سوی جنگ دی. ما او تا پر دې بارها دفعې په ټولو مطبوعاتو کې ما زر ځلې پر دې بحث کړی. دا پروګرام سوی دی، دا ډیزاین سوی دی، د دې وخت مشخص معلوم دی چې تر کومه وخته باید جنگ دوام وکړي. د جنگ اخرني پایلې معلومې دي چې باید څه وکړي په دې وطن کې. دا ټول شیان مشخص دي. دا هیڅ شی تصادفي نه دی دلته په دې وطن کې. دغه لاس پر لاس باندې معامله چې ده، یو نن ماښام ولسوالي ستا سره ده او ماښام د طالب سره، دا ټول تقریبا د یو پروګرام له مخې دی. باور وکړي چې دا ستا مسلح قواو ته مرمۍ ورکړي، په شمار یې ورکړي چې 18 مرمۍ. معلومیږي چې دا 18 د څومره ورځو دپاره پکار دي او د کوم ځای د عملیات دپاره کافي دي او یا د کوم ځای دپاره نه دي کافي. په عین قسم باندې طالب هم په اصطلاح باندې په دغسې یو حالت کې ساتي. یو وارې ووایي چې دا وایي په اصطلاح باندې چې دا لږ کمزوري شي، بیا دغسې اظهارات ورسره په څنګ کې چې ولا بس نه دې بېرته هغه ته قوت ورکړي. درست دی پاکستان ته به اوس دی ګوتڅنډنه کوي. ایران څه به کوي؟ قطر څه به کوي؟ روسان څه به کوي؟ عرب څه به کوي؟ دغه تقریبا ټول یو غولونکي غوندې اظهارات دي. کني خو په یوه ورځ باندې کولی شي چې په شورای امنیت کې تصمیم ونیسي چې وروره جګړه د افغانستان کې نوره ختمه شي. ښه جنرال صاحب، دلته مهمه مسله همدغه ده چې اوباما ټرمپ اشاره وکړه چې پاکستان د دوی لپاره څخه تر پرونه یعنی پخوا ډیر مهم و، مطرح و، دوی سره همکاري کړي. خو اوس پاکستان باید متوجه شي چې ذاتي هغه وخت تیر شوی چې نور د ترهګر ځایونه په پاکستان کې اوسي، روزن ځایونه دې هم پر پاکستان کې اوسي. دې سره جوخت بخنه غواړم قهرمان صاحب، دې سره جوخت دې ته هم اشاره کوي که چیرته موږ له افغانستان څخه وځو نو د افغانستان وضعیت به د 2000 کال شي او ترهګر به بیا هم امریکې ته ګواښ اوسي او بیا به د عراق وضعیت دلته تکرار شي. اوس عملا دوی وایي چې په افغانستان کې له 20 تر 22 ترهګرې ډلې شته. او ولسمشر خو څه وخت پخوا دې ته اشاره وکړه، قصدن یې دې ته اشاره ګویا ښایي کړې چې پر افغانستان کې له 20 تر 22 ترهګرې ډلې شته. آیا تاسو فکر نه کوئ چې پاکستان اوس هم د امریکې لپاره څخه هماغه ارزښت لري، هماغه پخوانی ارزښت چې ټرمپ ورته اشاره وکړه، خو اوس به له پاکستان څخه د ترهګرۍ دغه نوم ایسته کوي او زمینه یې په افغانستان کې ورته برابره کړې ده چې 22 ترهګرې ډلې دلته شته؟ 100% کې دقیقه ده. پاکستان پر خپل سر باندې نه پرون دا خلک دغه افغانان جنګول او نه د جنګ توانمندي لري، نه نن افغانان جنګي او نه نن توانمندي لري. پاکستان یو کریکاش دی. پاکستان صرف خپل اجره اخلي، خپل مزدوري اخلي. پروګرام بل څوک ورته ورکړي. پروګرام دا خلک چې دا تا یاد کړل دغه ورته ورکړي. دغه هر څه ډېر وایي، دا ښکاره معلوم خبرې دي. دا داسې نه دي چې اوس نو زه ته چې د کلي خلک په دې پوهېږو چې دا جنگ د کومه ځایه تمویلېږي، څه ډول تمویلېږي. نو ستا په خیال دوی په دې نه پوهېږي، دوی په دې پوهېږي. اما اوس خو پېښه ده جبران صاحب، زه د خپل ملت ته د خپل ولس ته یو مشوره ورکوم، یو پیشنهاد ورته لرم. مسلح قوتونو ته پیشنهاد دا دی چې خپل امنیت خپله ونیسي، خپل د همت ټانګونه مټینګ کړي، نور دغه ناروا جګړه ختمه کړي. کولی شي په خدای باور وکړي چې سالم تدابیر ونیسي. دغه مخالفین په هغه کچه نه دي چې د دې د مهار توان نه لري. خو کله چې بیا ماته په شمار ګولۍ راکوي، آیا زه بیا د دې مهارت په دغه شمار باندې ممکنه ده چې سړی مهار کړي. کمیت ته چې وګوري، کیفیت ته چې وګوري، د دواړو طرفو د جنگ د لوبغاړو دولتي دستګاه امکانات کافي دي. زه به ستا ته یو مثال راوړم. مثال 15 ورځې مخکې په میرزاولنګ کې واقع پیښیږي. دغه د میرزاولنګ قضیه چې سړی سمه وپلټي، سم یې تعقیب کړي، هلته موږ 15600 کس امنیتي ځواکونه لرو په سرپل کې. نو څنګه یو نیم سل نفره قادریږي چې رادي سي او هلته دې په میرزاولنګ کې دا فاجعه راحل کړي؟ نو دا خو بیا زموږ په دغه خلکو اړه لري چې ولې ونه توانېداست چې اول د وخت در مخه د هغوی مخه ونیسي، اطلاعات واخلي. اطلاعات به ولې دومره ضعیف وي؟ دوهم بیا په فزیکي قوه باندې ولې ونه توانېداست چې په 48 ساعته کې هلته منطقي او ساحې ته ځان ورسولی شي؟
5,500 1,5 نفر ډېر تفاوت لري. او که دغه 1,5 نفرو د مهماتو پس منظر هم تعقیب کړي، مرمۍ هم د دوی څه په قیامت رانیولي. ولې دلته یو تعداد خلک په افغانستان کې دي چې اګاهانه شعوراً غواړي چې جنګ په افغانستان کې دوام ولري، چې په جنګ کې د دوی ګټې دي، سیاسي ګټې دي، اقتصادي ګټې دي. هغه څه چې امریکا هم په تمرکز کړی دی. بالکل د دې ګټې دي. دغه اوس ګوره دا خلک راله په میرزاولنګ کې خلک مړه کړل، هلته حکیم ماشین یو جمعیته قمندان د امنیو، جنبشی رئیس د امنیت، والی هم د حزب وحدت، امیر امنیت هم د حزب وحدت. ته خپل اوس نو فکر وکړه، بیا دغه درې کسان بیا کښېني په اصطلاح باندې شکنځل احمد یا محمود اتمر ستانکزی کلبي مقصود ته کوه. اوس نو مړي چا وکړل، د چا د بې کفایتۍ یې وکړل، د چا د ظلم یې وکړل، او ته همداغ چیرې کوې، ولې کوم ځای پر کوم ځای باندې د ټاکو ټوک جوړ کړی دی. یا د مثال په ډول طالب دی. ما دلته پرون د هیبت الله خبرې اورېدې، باور وکړه ماشوم هم دغسې خبرې نه کوي. هغه الفاظ چې دوی استعمالول د حکمتیار په ادرس یا د سیاب په ادرس یا د احمد محمود په ادرس، اته په دې ډله کې زه هم ورسره شم، زما پر نامه پسې راغلی جبار. نو ما اریان سولم چې دغه الفاظ په دغه فیسبوک کې مې تصادف پر برابر سوم چې مولوی هیبت الله خبرې کوي. نو ما ورته مولوی ګوره، که ته د جنګ عامل نه یې، د حکمتیار صاحب پر دغه خبره باندې قار راغلی و چې د جنګ عامل ته خپله یعنې د امریکایانو د بقا د عمر د اوږدوالي دغه ته یې، نو که ته نه یې، ته انسان یې. راسه که چیرې رښتیا دې د افغانستان خلاصول هدف، راسه هغه چاړه یا هغه وسیله چې دوی جوړه کړې د ډیموکراسي، راسه په دغه چاړه خپله دوی بیرته حلال کړو. قهرمان صاحب مسله همدغلته ده، که طالب هم راشي د جګړې ډګر به سوړ شي. دلته په خپل افغان حکومت، دلته په خپل امریکا وایي چې تر 100 زیات ترهګرې ډلې اوس په افغانستان کې شته. نو د طالب په یو ځای کېدو سره آیا ذهن پر دې باندې جوړېدای شي چې ګویا جګړه به په افغانستان کې ختمه شي؟ ستاسو نظر غواړم که اجازه وسي وقفه لرم، تخنیکي همکاران د وقفې اشاره کوي. درنو لیدونکو ډېر زر بیا راګرځو.